جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه په اسلام آباد کې موجود یم. نو د موږ سره موجود دی د خیبر پختونخوا صوبایي چې کی منیسټر و سابقه منیسټر اجمل وزیر د موږ سره نوستی پرین توس خبر شولې توس ته پته ولګېدله چې د میژ سویلي وزیرستان یعنی جنوبي وزیرستان چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا کابینې فیصله وکړه چې دو په دوی سه تقسیمیږي یعنی لور وزیرستان او اپر وزیرستان د تقسیمیږي. نو میژ سره اجمل لکه مو درته چې موږ سره نوستی اجمل صاحب لکه دا فیصله خو ډیره مخته دغه د پی ټی آی چې کوم حکومت و دغه دا فیصله ډیره مخته کړې و دمره لیټ ویل شوله پرین په میډیا کې بیرسټر سیب چې کوم دی دای کوټ کړی و هغه میډیا کې دا ویل شوی وي چې دا په 2019 کې د فیصله چې کوم و د دغه د ذلی د متولده شوی و د دمره لیټ ویل شوله درې کوله ویل بدا کوله ګدم مننه الله خانه ګوره دا چې کومه فیصله وه دا چې کله وزیر اعظم روای او وزیرستان ته او تو خپل کورش کې په ټیم کې بیا د میژ مسیدی ایریا ته هلوټ شو بیا میشته ونه ته روای په ونه کې جلسه وکړه بیا په جلسه کې وزیر اعظم دا اعلان وکړ اوس کته هغه وخت چې کوم پریس کانفرنس شوی دی کابینټ کې پاس کړی دی په اکه د 2019 چې لیکلي دي چې په 2019 کې چې کوم وفاقي حکومت فیصله کړې ونی وفاقي حکومت مقصد دا چې وزیر اعظم چې کوم فیصله وکړو هغه بیا عمل درآمد په پاکه ضروری خبره وا چې دا بیا کابینټ پاس کوله نو کابینټ وز پاس کړله پاکه ضروری خبره وا چې متد خلک اعتراضات وی کسی وی خبره وی پکې خو به هر حال دا فیصله په کابینټ کې دا بل رضا فائنل وشوله خو فیصله هغه وا چې پرایم منسټر کله د وزټ کړایو په 2019 کې ویل چې په دغه پریس ریلیز کې او په دا کې انفارمیشن منسټر چې کوم کړای دی د کابینټ نه بعد پاکه د 2019 بقاعده ذکر شوی دی نو بهرحال دا یوه ډیره ښه خبره ده چې چونکې تو ته پته ده چې په دا کې په ټول پاکستان کې په هر ځای کې چې څومره یونټس وړیکې وي ډسټرکټ زیات وي تحصیلي نه زیات وي دومره د خلکې هغه چې کومې چارې لارې دي ډې ټو ډې چې کومې مسلې وي او مطلب دی چې خلک زر زر حل کېږي پاسونه باندې کېږي د لکه د ویس چې کوم دا د ضلع سره ګوشې شوله او د ویس څوریزې مخته بلدیاتي الیکشن چې کوم وشول نو د دغه په دغه وزیرستان باندې څومره شاه ساروي وزیرستان څومره پرمختګ وکړو د بلدیاتي ګوره دا کې الله خانه دوی خبرې دي چې کله په 2019 کې دا فیصله وزیر اعظم کړله تو ته یو دی ونه کې زه په ټیم کې قبایلی امور انچارج و په ټیم کې میژ دا کوشش کړی دی و په ټیم کې چې څومره چارې وي لکه تو ته پته ده چې خسادور او د لیویز 29,000 کاسون وي بجاورنا وزیرستان پر دا میژ مطلب چې هغه کمیټې ز چیرمن و مطلب چې هغه سفارشات مول اوس هم په ریکارډ باندې دي په دوی او په درې ځکه مو فیصله وکړه ام مرچ کړل بیا کته ته په زړه وي د میژ د خسادورې د ساوث وزیرستان د خسادورې چې پاکه وزیر وي مسجد وي هغه تنخې باندې ډېر تنخې باندې د ډېر ټیم وخت ټیم کې مو تر پزړه دي چې رجاوه پرجا کې د موږ وغوښتل چې کینم پکې تقسیم کړل پیسې ورکړل نو دا سه مطلب چې ګوره مین خبره ده چې ډیپند کو مخته اوس په حالات باندې امیره توسته علاقې د پر پټول نه ضروری خبره چې کیمه دو ادا دو چې امن اول شرط امن چې امن وی بیا ور سره ترقیاتی چارې او حکومت ته په چار چې ترقیاتی چارې چې کیم دی یو ترانسپیرنت وي صفه سترا چارې وشي دا که په اغلم برچارې کیږي لکه چې څنګه اول کېدل چې کمیشنینه دی پکې ټکی دی پکې بل شای دی پکې هغه شایون وی پکې بیا خو متده چې صرف لکه اول چې ایکس فاټا وا چې خالی په کاغذ کې ترقیاتی سکیمونه شوي دي او په ګراوند باندې نه دي شوي نو اول خو ترانسپیرنسي چې د غلا بدلا زنه وځي او بیا دومره خبره ده چې ایڈمنسټریشن خاص کر په مرج ډسټریکټ کې په اخ ټیم کې مو په کابینټ کې دا ویل دي دا مطلب چې منټس اف د میټینګ موجود دي چې بای د میش چې کیمه مسله دو ادغه دو
چې په کاغذینه کې چارې شوي دي او په ګراوند باندې چارې نه دي شوي. بیا په دا کې د میژ مسلې دي د یبه مسله ده لکه په اخ ټیم کې مو یغه د مسره متدای چې ثبوت ریکارډ شته چې میژ دا فیصله وکړه دا د ونه چک ډیمینه چې کیوي دا په اخ ټیم دا فیصله شوی د کاتو ته پزروي په دا باندې پډی خان کې پروګرام کړو امیر سعید چې کیمنن صاحب آی جی د ګلګت بلتستان د پروګرام کړو کا غا کې پډی خان کې زبر درغلا پښتون سم منسټر ماته دا چې ام پی ایس وو پکې غاو پکې منه هم پکې پاکه میژ ماته دا چې ورته دا خبره کړی و چې بای صاحب چونکه په ونه کې د به غاله ول ډېر لوندر سی ورته چک ډیمینا په چار دی وزره خبر چې چک ډیمینا کوم ځای ته ورسېدل چې ته ته پاته چې ډېر ټیم نه زه حکومت کې نه دا ارتوی چې موجوده په اسلام آباد کې چوڑا بال دی د چوڑا بال دی دا چې دلته د چوڑا بال وی دله د فاټا چې کیما دو د خډره محرومه پته شوی د موجوده چې کیم سیټ اپ دی فاټا خو ته چې د ایکس فاټا چې کیما د مرجی چې دی دا خو د میریجی نه تو څو امید شته دی چې ګوره زه ته الله خان یو خبره کوم چې کچېرته په پاکستان حکومت سټیټ زور ریاست وویای په وټای سو دغه مطلب دی چې د فاټا چې کیمه د ایکس فاټا اوس خو مر شوی دی چې کیمه محرومای دی دا ختم نشوي بیا د میژ د خلک په ژوند کې بدلین رو نه غای کا په ایجوکیشن کې وی کا په هیلث کې وی کا په روډ کې وی کا په لکه د نور چې څنګه ډیسټریکټس دي په دغلم نو دا یو غټ ډیزاستر وی ویلي چې حالات ته تا پاته د امن دا چې بار بار خبره کا چې امن ضروری ده د امن سره ترقیاتی چارې هم دا هم ضروری خو ترقیاتی چارې ورته کیږي چې په ملک کې چې په علاقہ کې په وطن کې امن وي یو بل خبره ده چې ګوره د میژ لکه بلدیاتی الیکشن وشو په بلدیاتی الیکشن کې مو په د یو شی باندې سیریس راوکا کته ته پزړوي مو په ډی خان کې په دا باندې خبره وکړه ورته مو وکړه غا سټوډنټس پروګرام چې مو پاکه دی چې بای په د نور صوبا کې تحصیل وایس چیرمن جوړوي میږي 15 څلور تحصیلینه په مرز ډیسټریکټ کې په وځي کړل د یغه یو چیرمن جوړي بای لکه مته چې په چار خدا وا چې څنګه په د نور سیټل ډیسټریکټ کې تحصیلینه دی لکه مثال کې تور په ډی خان کې میږي چې پروادو کولاچی دو پړپور دی ډیسټریکټ ډی خان دی وس ډیسټریکټ ډی خان غټ تحصیل دی خو پروا تحصیل دی حالکه مته چې تاسو غدا وړي کې تحصیل دی تحصیل خدای په یغه خپل چیرمن لاس په چار وا چې د میش په علاقہ کې چې کوم تحصیلی نه دي اپ چاروا چې مینا د فاټا ایکس فاټا ټوله مر ډیسټریکټ چې پاکه خو پاکه دی بیا قانون بدل کا پاکه یو قانون شو او د میش په غا کې چې کوم د میش په ټرایبل ډیسټریکټ کې بل قانون شو او بهر حال انیوی په چار دادو چې وسو چې حکیم بلدیاتی د میش دا د بچو کې ډیر کاسون روغلل کونسلورون روغل دغه ته په چار دو چې حکومت چې کیم په قانون کې اختیارات دي چې وس هغه اختیارات ورته هم ملاوي شي او د کونسلورون ته چیرمنون ته او دای هڅون په پیخو وس علاقې په ترقی کې مخته زور وکړو مشته په مخ تک په چار دی او دغه پر ضروری خبره ده چې بیا اگین او اخر کې زده خبره کا چې امن ضروری ده ډیره مننه ډیره شکریا